پگیدیو میگیدی نور بدلی خپل هیواد می راغولی 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 خپل هیواد می راغولی راغولی راغولی. د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به وئ او د صحت جامې به مو په تن وي. قدرمنو لیدونکو، زه شمس الله هیلمند یم او تاسې زما هیواد خپرونه ګورئ. نننۍ خپرونه مو ځانګړې ده د زمري د 40مې لپاره چې په افغانستان کې د ازادۍ او استقلال د ورځې سره برابره ده. دغه ورځ په افغانستان کې د مجاهد ملت د کامیابۍ ورځ ده. د دغې ورځې په اړه به د مزار شریف ښاریانو څخه وپوښتو چې دوی څومره د خوشحالۍ احساس کوي او همدارنګه د امارت اسلامي په راتلو سره د امارت اسلامي په حاکمیت سره دوی څومره خوشحاله دي او د دوی د فعالیتونو څخه څومره راضي دي. زموږ خپرونه دوام لري. خپرونه مو تر پای شیبو را سره وګورئ. په دې ورځ شکر خلاص شول افغانان له هر ستما، اسد څلرویشتمه د اسد څلرویشتمه، افغان ازادي واخیسته د خپل سر په قیمته، پر یوه ټغر راټول سوه زموږ ټوټه ټوټه ملته، اتل د ازادۍ سوې ګلان غاړې ته دروړمه، اسد څلرویشتمه د اسد څلرویشتمه، په یاد د سترې فتحې نن تبریک درته وایمه، اسد څلرویشتمه د اسد 24 اسد مطابق روز استقلال و امارت اسلامی افغانستان. الحمدلله. در مورد 24 اسد یا روز استقلال برای بینندگان محترم ما چیز گفتنی داشته باشین و همچنان در طول 3 سال امارت اسلامی که فعالیت در افغانستان انجام دادن چقدر راضی هستین و چقدر مثبت بودن؟ الحمدلله، افتخار ما بر این است که دولت امارت اسلامی در این مدتی که جاگزین شدن به استقلال افغانستان، البته تماما مردم افغانستان خاطرات خوبی دارند. بله. و ناگفته نباید گذاشت که نظر به کبر سن ما در طول 81 سال بله. خاطرات ما به این است که همچون یک دولتی که مطابق حکم خدا و قرآن و شرع بوده باشه کم بوده و اگر آرزوی ای را کردیم که خداوند تماما کارمندان امارت اسلامی را توفیق عمل نصیب گردانه تا اینکه ما بتانیم در عملکرد خود دنیای فانی را پشت سر گذاشته دنیای باقی را پیش رو بگیریم، خدمت مردم و دولت خود کرده باشیم و همه وقت در دعای خود اظهار امیر میکنیم که یا الله ناموس اسلام عزیز پامال کفر نگردان و ذریات اسلام با کفر آغوش نکن. تشکر، سلامت باشین. و پیامتان به جوانان کشور عزیز ما و بالخصوص برای کسایی که فعلا در امارت اسلامی مسئولین است و اونا چی پیام دارین؟ به جوانان همین که بسم الله الرحمن الرحیم حب الوطن من الایمان، محبت وطن نشانه ایمان است و جوانان باید برای سرسبزی و آبادی مملکت و وطن خود چی بکنن؟ سعی و جهد و کوشش کنن. اول همین که بسم الله الرحمن الرحیم و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مسلمان متوکل به خدا و بعد در مقابل از سعی جهد یعنی کوشش، اگر امین سعی و جهد و کوشش نمی بود دنیا را الله چی میکرد؟ خراب میکرد. امین از جهد و سعی و کوشش دنیا آباد است. شما ببینین که اگر امین سعی نباشه امین ناجو، امین درختی که شما در منطقه میبینین اگر امین آبیاری نشود در زمین خشک میشه نمیشه، بی ثمر میشه. یا درختی که ثمر داشته باشه اگر از با خبر نشود چی میشه؟ خشک میشه، از بین میره. پس آرزوی ما از جوانان امین است که جهان را نماند بی کد خدای، یکی را برند و دیگری آرند به جای. پس همین جوانا به عوض مامای سفیدا جاگزین شوند و برای دولت و ملت و وطن خود خدمت کنند که پیشتر مرا کنند. محبت وطن نشانه ایمان است. ایمانداری و محبت به وطن امیر است که باید خدمت کنیم. تشکر. سلامت باشین عزیز. ببخشید اسمتون؟ اسم عمر از شهر مزار شرف. عمر جان، 24 اسد روز آزادی امارت اسلامی است.
در مورد ازی بر ما بگوین چقدر خوش هستین و در طول 3 سالی که امارت اسلامی در افغانستان حاکم شدن چقدر برای افغانستان کار کردن و از کارکردهای امارت اسلامی چقدر راضی هستین؟ والا از کارکردشون خود راضی هستیم دیگه. نام خدا از وقتی که آمدن دیگه فعالیتاشون هم راضی هستیم. صلح امنیت دیگه فراهم شده، همین کلانترین فعالیتشون است دیگه به خاطر مردم جامعه. بله. و قبل از 3 سالی که امارت اسلامی در افغانستان وجود نداشت با کدام مشکلات شما روبرو بودین و در افغانستان ما بالخصوص در شهر مزار شریف چه مشکلات بود اینجا؟ والا مشکلات خود زیاد بود دیگه. مثلا دوزی بیشتر بود دیگه، تو قتل خود زیاد بود دیگه، روگیری بیشتر بود، زیاد بود. ولی از وقت امارت آمده ماشاءالله دیگه این چیزا کلش گم شده دیگه. دوزی گم شده، آدم دور میداد از دم را دیگه یام گم شده دیگه. زیاد مشکلات بودی که مثلا چی بود با موتورسیکلام و موبایل ها را میزد یام گم شده دیگه. شکر فضل خدا راضی هستیم دیگه از فعالیت هایشان. سلامت باشین. خداوند جل جلاله در افغانستان ما صلح و امن دائمی داشته باشه. و پیامتان برای مسئولین، برای هموطنان عزیزتان چی است؟ پیام همی است که دیگه که فهمیدی هر کس که باشه باید از این امارت راضی باشه دیگه. و کسایی که در خارج هستن بیاین دیگه از وطن دیدار کنن، نام خدا دیگه. وطن صلح و آرامی است، کلشان بیاین دیگه چی کنن در ملک مردم مسافرت بکشن. فهمیدی؟ تشکر. سلامت باشین، وقت خوش داشته باشین. سلامونه. و علیکم سلام. جوړ یاستئ؟ شکر فضل د خدای. مننه چې وخت راکړ. لومړی به ځان راوپېژنئ. زه جان محمد یم د بلخ ولایت د شولګر د ولسوالۍ. جان محمد جانه دا راته وایي چې 40 د اسد یا د زمري 40 په افغانستان کې د امارت اسلامي د کامیابۍ ورځ یا د افغانستان د خپلواکۍ او د استقلال د ورځې سره برابره ده. د دغې ورځې په اړه راته وایه او همدارنګه د امارت اسلامي چې په دغه تېرو 3 کلونو کې دوی کوم فعالیتونه کړي، څومره د دې امارت اسلامي د فعالیتونو څخه تاسې راضي یاستئ او په افغانستان کې څومره مثبت تغییرات راغلي دي؟ اول تغییرات خو دغه د امارت اسلامي شکر ده، امن و امنیت ده، ښه نظام ده، اسلامي نظام ده. شپه و ورځ یوه دغه د دوی بیچارهګان زحمت باسي، موږ ګرځو شپه و ورځ ازادۍ ده. نو دوم دا ده چې پیشرفتونه زښته زیات دي، ولې په چا نه معلومیږي. هغه خلکي اوسې مثال مخکې عایداتونه له هر نګاه نه خوړل، چې هغه و شکر د دولت ته تحویل نیسي، بودجې د ملي ته ځي، په ملي حسابو باندې مصرفیږي. اوس هغه خلک ناراضي دي، ولې موږ خو غریب خلک استو. موږ له دې امارت اسلامي 100% راضي یو، کم مشکل موږ نه لرو. کارونه ماشاءالله ښه دي، سړکونه هغه د جوړېږي، فروجې دي. اول به موږ قوشتېبه ونیسو چې ملي فروجه ده، او نور همدغسې نورې غټې غټې فروجې دي. فضل د خدای موږ له هر نګاه نه راضي یاستو، کوم مشکل نه لرو. او د خلکو لپاره، د ځوانانو لپاره د پیغام څه دی؟ څه باید وکړي په دغه فعلي حالاتو کې؟ فعلي حالاتو کې پیغام هم دغه ده چې د خلکو خبرې دې نه مني. بس ته ډېرې مو منلې، ډېر په ډالرو خرڅ شولو. او همدا هم پیغام ده چې لاس یو کوي. مه وایه چې ته پښتون یې، ته تاجک یې، ته ازبک یې، ته هزاره یې. که دا موږ ووایو په هېڅ وخت موږ نه جوړېږو. 40 کاله جنګ هم لیدلی، 40 به نور هم تېروو. همدغه هم پیغام ده چې پښتون و تاجک و هزاره و ازبک نه شي، غونډ یو لاس شي چې آباد شي افغانستان. موږ ځوانان استو. ډېره مننه. کور دې ودان، خوشحاله اوسئ. سلام بیدر. سلام علیکم. احمد فردوس هستم، یکی از شهروندان مزار شریف. سلامت باشین فردوس جان. 24 اسد مطابقت داره با روز آزادی و استقلال افغانستان و کامیابی امارت افغانستان، امارت اسلامی افغانستان و بالخصوص مردم مجاهد افغانستان. در مورد این روز بر ما بگوین چقدر مفید تمام میشه، چقدر با ارزش است این روز در زندگی ما و شما و فعالیت های امارت اسلامی در طول 3 سال چگونه ارزیابی میکنید؟ ما خودم عضو تیم ملی ژیمناستیک هستم، مدت 8 سال است تمرین میکنم. یکی بهترین روزها در روز استقلالی می باشه که ما میریم نمایش میدیم، ما را با ما پیشگام می داشته باشه، یک چیز تحفه میده همیشه. و دیگه از امارات در این خوشی هستیم که حداقلش کشت و کار خونش از بین رفت، جوانان ما از بین نمیره، میتونن با صلح و آرامی زندگی کنن، میتونن درست حسابی درس بخوانن. ما در دوره غریب کار هستیم، دوره جمهوریت اینجا کار میکردیم، اینمی از کار ثبت ما را میدان میکرد، آزار میداد، زجر میداد، نمیمان ما در حسابی کار کنیم. اما در دوره امارات این 4 دروازه است، ما را کار داره، هنوز تشویق میکنه که کار کنین، کار اشتباه و نادرست ازتان سر نزنه.
خوش هستیم دیگه، ما شهروند هستیم. و یک افتخار خویی که شما عضو تیم ژیمناستیک افغانستان و همچنان فعلا یک کسی که واقعیت بسیار با غرور و با غیرت کار میکنن و پیسه و پول حلال پیدا میکنن. این افتخار است و باید هر جوان کشور عزیز ما اینی رقم یک روحیه داشته باشه و اینی رقم یک مرد آهنین باشه و هم یک لقمه حلال برای خانواده خود پیدا بکنه و همچنان در رشته که اینا علاقمند است و هم کار بکنه و دستاوردهای خوبی داشته باشند. تشکر برادر عزیز. پیامتان برای جوانای دیگه چی است؟ دوستا جوانایی که به سن سال ما قرار دارن، انسان هیچ وقت نباید ناامید شود. اولین کلمه ای که بر همگی میگم، با خود صبح که خودم از خانه میبرم میگم میگم. و دومین گپ، زندگی به انسان یک فرصت است. انسان نباید در این ناامید شود. ما مکتب خودم خلاص کردیم، دوم نمره از مکتب فارغ شدیم، اما در این ناامید من نیستم. چرا ما دست فروشی میکنم؟ باید این هیچ کس نظر نگیره. زندگی فرصت است، فقط کوشش کنین که از فرصت زندگی برتان میده استفاده کنین. همین قطار زندگی که دستتان آمد امور ما خوب درست حسابی محکم بگیرین. ما شاهد هستم بسیار از دوستای ما که یک جای کار میکردن، حال در یک جای مقام منزلت رسیدن، غیر سوء استفاده میکنن، از پیسه خود کبر میکنن، غرور میکنن، حتی بعضیاش باور میکنن سلام علیکم را والیک نمیگیره. ما خیر است، انسان فقط نماز خدا بخونه، به خدای خود توکل کنه، دیگه باقی مانده کلش دست الله تعالی است. تشکر. سلامت باشین، بخیر باشین. بی خیال سرگندیجی احساسات خوشالی دی تتللی ورونو یاد پر موږ حقونه د هغوی دی آیا سمولا په پاڼو د تاریخ کې یې لیکما اسد څلرویشتمه د اسد څلرویشتمه په یاد د سترې فتحې نن تبریک درته وایمه اسد څلرویشتمه د اسد څلرویشتمه په دې ورځ شکر خلاص ول افغانان له هر ستمه. قدرمنو لیدونکو، اوس د دوه داسې ځوانانو سره ولاړ یو چې دلته په مزار شریف ښار کې بیرغونه پلوري. نو د دوی څخه به وپوښتو چې د خلکو علاقمندي یا د خلکو مینه د دغه بیرغ سره څومره ده او د ازادۍ د دغې ورځې په مناسبت دوی بیرغونه اخلي نه اخلي څنګه دي. سلامونه ورور، ستړی مه شئ، جوړ په خیر. خیر، ځان مو دې راوپېژنئ؟ اکرام الدین مې نوم دی، د سرپل ولایت څخه. اکرام الدین جانه، ته بیرغونه خرڅوې، څنګه دي خلک دغه مینه د بیرغونو سره شته نشته، اخلي نه اخلي څنګه دی؟ لکه ګوره زه دا 3 کاله کېږي بیرغ خرڅوم که نه. لکه د اول کال کې دومره یې خونده نه وه، د دوم کال کې لکه پروشات 80% ښه و، او دا کال ماشاءالله 90% ده. دا هم که ازبکي که پارسیواني که پښتوني په یو رقم یې وړي. بیرغونه اخلي او د بیرغ د امارت اسلامي د بیرغ سره مینه لري خلک. 90% خلک مینه اوس ورسره لري. انشاءالله چې 100% خلک یې لري. نو دا راته ووایه چې ته خپله د امارت اسلامي په راتګ سره چې دغه 3 کاله په افغانستان کې امارت اسلامي حاکم شوی دی، څومره راضي او د دغو د فعالیتونو څخه څومره کې ته خوشحاله یې؟ دومره ورنه خوشحاله یم. ګوره عمر مې 25 کاله دی که نه، 22 کال مې په دې عذاب کې تېر کړي، دا 3 کاله مې لکه د مور په غېږ کې چې تېر کړي. دومره ورنه خوشحاله یو. امن شته، شپه ورځ ګرځو، څوک نه وایي چې د دې نه پاس هلته کښېنه، هره خواته چې ځو لکه خپل په کور کې چې ګرځو. بالکل بالکل. نو نورو ځوانانو لپاره د پیغام څه دی؟ نور ځوانانو لپاره پیغام دغه دی چې خپل په وطن کې صحیح، نور وطنو کې دومره ګټې نشته، راسې خپل وطن جوړ کړو، یو لاس یو موټی سو. خپل وطنو کې ګټه نشته، افغان یو، افغان به یو، ادرغه د افغاني به فعالو، یو لاس به سو. سلام علیکم. سلام مسجد جوړ په خیر سره. مننه. نوم دې؟ نوم مې حبیب الله دی. حبیب الله جانه، په افغانستان کې د ازادۍ او د استقلال ورځ چې د اسد 24مه ده، دغه ورځ څنګه یوه ورځ ده د افغانانو په ژوند کې؟ دا خو ډېره ښه ورځ ده، ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. واقع ټولو افغانانو ته ډېره ښه ورځ ده، د خوشحالۍ ورځ ده. موږ هم خوشحاله یو ورته. بالکل. او ستاسې کاروبار بیا څنګه دی؟ دا بیرغونه څنګه دي؟ د خلکو مینه د دې بیرغ سره څنګه ده؟ ورسره لري او که نه څومره کې خلک علاقمند دي واخلي؟ واقع د خلکو مینه خو ډېره زیاته ده. داسې چې موږ فروشاتو ته وګورو نو دا 2-3 ورځې کېږي چې موږ بیخي دونه نه یو خلاص شوي چې یو دقیقه کښېنو، ډوډۍ ماته نه ده خوړلی. نو سرګرداني وقت هغه مصرفات هم ډېر ده، نو خلک هم ډېر راځي، ډېر یې اخلي، شوق ډېر ده ورسره د خلکو. مننه. او تاسې خپله د امارت اسلامي حاکمیت چې د 3 کاله په افغانستان باندې حاکم دي، څومره کې مثبت دی او څومره کې د فعالیت څخه ورڅخه راضي یاستئ؟
فقط من خو ډېر راضي است یعنی که د امنیت له نګاه نه وای که د نور نګاه نه وای نو هغه ده موږ راضي یاستو شکر ده ډېر راضي یاستو مننه او پیغام دې څه شی دی پیغام ځوانانو لپاره کوم پیغام لري پیغام دا ده چې اوس خو شکر د امنیت ده نو ازادي ده هر څه شته دي نو ځوانان هم باید کوشش وکړي خپل کاروبار وکړي زحمت وباسي چې موږ تاسو خپل وطن جوړ نه کړو نور څوک خو یې نشي جوړوی راته نو هغه ده باید کوشش وکړو ځوانان هم کوشش وکړي لاس یو بل سره ورکړي چې تر څو پورې د خپل وطن خپل آباده کړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ ودان اوسئ ساتنه د عزت کیږي پښتون د ازادۍ کې ملي شتمني هر وخت وي خوندي په خپلواکۍ کې په دې خاطر هر چاته ازادي وي تل اهما اسد څلرویشتمه د اسد څلرویشتمه په یاد د سترې فتحې نن تبریک درته وایمه اسد څلرویشتمه د اسد څلرویشتمه په دې ورځ شکر خلاص ول افغانان له هر ستمه اسد څلرویشتمه د اسد څلرویشتمه افغان ازادي واخیسته د خپل سر په قیمت والا د امارات نه ډېر راضي یاستو نام خدا ښه فعالیت کوي د شپې طرف نه ښه امنیت ده خلک ګرځي ګاش ګزار کوي او بل دا کار چې هغه ده دا ګروپونه روښانوي نړۍ دا خپله یو غټه بریالیتوب ده نو خدای پاک دې دې وطن کې ارامي راوړي موږ تاسې وږي وتږي د ارامي هستو اسد څلرویشتمه په دې ورځ شکر خلاص ول افغانان له هر ستمه اسد څلرویشتمه د اسد څلرویشتمه ساتلو ته د دغې خپلواکۍ پکار یووالی یو موټی سه یو تن بسو راځئ پکار یووالی په غږ دی و وحدت افغانان ټول راټولومه اسد څلرویشتمه د اسد څلرویشتمه په یاد د سترې فتحې نن تبریک درته وایمه اسد څلرویشتمه د اسد څلرویشتمه د اسد څلرویشتمه چې د امریکایي اشغالګرو څخه د افغانستان د استقلال او خپلواکۍ له ورځې سره برابره ده په دې ورځ باندې امریکایي اشغالګر له افغانستان څخه په بشپړه توګه وتلي دي او په همدې مناسبت باندې په بلخ ولایت کې سږکال ځانګړي مراسم په پام کې نیول سوي دي د بلخ د اطلاعات کلتور ریاست همداراز د مزار شریف ښاروالۍ له لوري په ښار کې تزیینات دا د پیل سوي دي او په ټول ښار کې به بیرغونه لګیږي ګروپونه به لګیږي او تزیینات به ترسره کیږي همداراز مزار شریف ښار کې ولسي خلک هم د دې ورځې په مناسبت باندې یو ولسي غونډه لري ځوانان ښار ته راوتلي دي خلک راوتلي دي او د دې ورځې لمانځنه کوي انشاءالله چې دا ورځ به په یو شاندارو مراسمو سره ولمانځل سي او دا د افغانانو لپاره یو تاریخي ورځ ده افغانان په دې ورځ باندې له یو لوی غم او لوی ستونزې او لوی اشغال څخه خلاص سوي دي او دا یو تاریخي ورځ ده نو ځکه افغانان په شانداره مراسمو سره لمانځي الحمدلله د زموږ دا درېیمه کلیزه د افغانانو لپاره د خوښۍ ورځ ده او ځکه چې د خوښۍ ورځ ده هر چا په خپل بخش کې امادګي نیولې ده نو زه من حیث د صفت یو ښاروال مو کوم څه چې ایجابول خپل امادګي مې نیولې ده او تاسو د دې صحنې شاهدان یئ چې زموږ دغه توظیف سوي کسانو شپې ورځ او د امادګۍ لپاره په کار بوخت دي چې یوه صحنه یې تاسو له نږدې څخه مشاهده کوئ دا د دولت او د ولس مسؤلیت دی زه په دې هکله د ولس رضامندۍ نه بلکل برخوردار یم او راضي یم ولس زموږ سره همکار دی که چیرې د ولس همکاري نه وي نو موږ د ښار صفایي په تنهایي سره نسو کولی ولو که دا خپل توظیف سوي کسان د تنظیف درې چنده هم کو موږ دې ته رسیدګي نسو کړی خو الحمدلله ولس زموږ سره همکار دی او ښه همکار دی کوم رقم چې دا شعار دی دا زموږ ښار د زموږ کور دی واقعا چې په مزار شریف کې د بلخ ولس دا عملا ثابت که او ثابت کړی و په دې ورځ شکر خلاص ول افغانان له هر ستمه اسد څلرویشتمه د اسد څلرویشتمه ساتلو ته
د دغې خپلواکۍ فکر یووالی یو موټی سه یو تن بسو راځئ فکر یووالی. د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې زما هیواد خپرونه چې ما شمس الله هیلمن تاسې ته وړاندې کړه. تر بیا او بلې خپرونې چې زه ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښې چارې. د اسد څلرویشتمه په دې ورځ شکر خلاص شول افغانان له هر ستمه. اسد څلرویشتمه د اسد څلرویشتمه بې خیاله څرګندېږي احساسات د خوشحالۍ دي د تللیو وروڼو یاد پر موږ حقونه د هغوی دي. آیا سمولا په پاڼو د تاریخ کې یې لیکمه